دوه تازه خبرونه د افغان هوایي ځواکونو د الوتکې نسکورېدل او د 15 ایراني ځواکونو وژل کېدل. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لومړی او بد خبر دا دی چې دفاع وزارت وایي نن شاوخوا 9 بجې د هیواد د هوایي ځواکونو یو MD 1530 ډوله الوتکه د ګزمې اجرا کولو په موخه د مزار شریف له هوایي ډګر څخه د سمنګان ولایت پر لور روانه وه چې د یاد ولایت د خلم ولسوالۍ اړوند سیغان سیمه کې د تخنیکي ستونزو له امله د برېښنا لوړ ولټاژ لاین سره د ټکر په پایله کې ولوېده چې په نتیجه کې د دغې الوتکې 2 تنه پیلوټان شهیدان شول. ملي دفاع وزارت د پیښې د څېړلو ترڅنګ د دغه حادثې شهیدانو ته د فردوس جنت او د هغوی کورنۍ ته د الله جل جلاله له دربار څخه د صبر جمیل هیله کوي. بلخوا د ایران دولتي رسنۍ د پاکستان سره پولي تر څیرمه وسلواله نښته کې د 15 ایراني پولساتو ځواکونو د وژل کېدو او 2 پوځیانو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د راپورونو له مخې دغه سرتیري پاکستان سره په ګډه پوله د سیستان او بلوچستان اړوند مکسوخته سیمه کې له هغه وسلوالو ترهګرو سره نښته کې وژل شوي چې غوښتل له پاکستانه د ایران خاورې ته دننه شي. دا چې دغه وسلوال د کومې ډلې اړوند و او د څه هدف په موخه د ایران خاورې ته دننه کېدو هڅه کوله لا تر دې دمه په اړه جزئیات نشته. پاکستاني چارواکو لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. یادونې وړ ده چې هرات کې هم ایراني ځواکونو د طالب ځواکونو سره جنجال کړی. طالبان وایي ایراني ځواکونو غوښتل چې د هرات سرحدي سیمه کې په صفري نقطه کې دیوال جوړ کړي خو طالبانو یې مخنیوی کړی او اوس مهال دواړه لوري ګوته په ماشه ناست دي. هیره دې نه وي چې په دې وروستیو کې د اوبو پر سر د طالبانو او ایراني حکومت ترمنځ د اوبو پر سر جنجال رامنځته شوی دی. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.